د نن ورځې دوه تازه مهم او د افغانستان د خوشحالۍ او اقتصادي خبرونه دا چې څه دي په همدغه ویډیو کې را سره کتلی شئ خو که تر اوسه پورې مو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ درنو لیدونکو السلام علیکم. لومړی ازبکستان وایي افغانستان ته مو د لومړي ځل لپاره چټک اورګاډی لیږلی دی. ازبکستان وایي د لومړي ځل لپاره یو چټک اورګاډی افغانستان ته لیږدولی دی. د ازبکستان د ریل پټلۍ لارې مسؤلین وایي چې دوی غواړي په وچه کې پروت افغانستان سره مرسته وکړي څو له نړیوالو سوداګریزو لارو سره وصل شي. د دغه هیواد د چارواکو په وینا دا لومړی ځل دی چې افغانستان د چټک اورګاډي په مرسته توکي لیږدوي. تر دې وړاندې افغانستان ته د تاشکند له لارې د توکو رسیدلو 6 ورځې وخت نیو خو اوس به په 2 ورځو کې دغه اورګاډي د ازبکستان محصولات حیرتان بندر ته رسوي. ازبکستان وایي دوی هڅه کوي له افغانستان سره په سوداګرۍ او ترانزیت کې نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. ایرانی چارواکي وایي راتلونکو څو میاشتو کې هرات د خوب ریل پټلۍ پرانیستل کیږي. ایران وایي د روان مریض کال په لومړۍ نیمایي کې به هرات خوب ریل پټلۍ چارې بشپړې کړي. د ایران د هوایي او ځمکنیو لارو مسؤلینو رسنیو ته ویلي د دغې پټلۍ 90% چارې بشپړې شوې دي او ټاکل شوي د روان مریض کال په لومړۍ نیمایي کې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دوی وایي دغه پټلۍ د افغانستان او ایران دواړو لپاره مهمه ده. د سرچینې په خبره هرات خوب پټلۍ په افغانستان له چابهار بندر او ایران د مرکزی اسیا له هیوادونو سره وصل کړي. دوی ویلي چې دغه پټلۍ په ایران کې د پټلیو له عمومي شبکې سره وصل ده چې له دې سره به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت کې ګڼې نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړای شي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه د نن ورځې دوه تازه مهم او د خوشحالۍ څخه ډک خبرونه به مو راسره تر پایه پورې کتلي وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.